بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، څنګه یې تاسو؟ زه امید لرم چې تاسو به ښه یې. ګرانو کتونکو، نننۍ ویډیو کې به تاسو ګورئ چې نشاسته یعنې ناشسته څنګه جوړیږي. دې دپاره به اول مونږه غنم واخلو او دا به ښه صحیح طریقې سره ښه صفا ووینځو او دا وینځلو نه پس به دا مونږه په یو غټ لوښي کې خشتو کړو 2 یا 3 ورځو دپاره. دې دپاره به اوس یو غټ لوښي کې دیګچې یا پتیله خو چې غټ لوښي کولو وي هغې کې به اوبه واچو او غنم به پکې خشتو کړو. اوس به په دې باندې سر کېږدو او سبا به بیا انشاءالله چک کوو چې څنګه دی. دا به اوس چک کوو چې غنم څنګه دي، نرم شوي دي او که نه. چې که موسم ګرم وي او ګرمي زیاته وي نو غنم بیا په یو ورځ کې ډیر نرم شوي نو ناشسته ترې جوړېدی شي. دا دارې چې کوم دی ډیر نرم نه دی نو دې له به مونږ یو ورځ بل ټایم ورکړو چې ښه نرم شي. اوس په د دې نه ناشسته جوړېږي خو لږه په ګرانه سره نه. دا به یو ورځ مونږ بل هم دې له ټایم ورکړو. انشاءالله سبا به بیا دا چک کړو چې څنګه دي. نن د خیره سره د دې درېیمه ورځ شوه د دې غنمو او دا به اوس مونږ چک کړو چې دا نرم شوي دي او که نه. دا نن داري بس ښه نرم شوي دي او دا اوس تیار دي د ناشستې جوړولو دپاره. دا به مونږ د دې نه د اوبه وباسو، چاڼ به یې کړو او نورې صفا اوبه به پرې تېرې کړو. دا غنم چې اوس کوم مونږه چاڼ کړ، دا غنم به اوس مونږه په دې د کیمې په ماشین باندې وهو.
دا به په دې ورکوټي لوښي کې مونږه جمع کړو اول چې دا لږ دې کې لږ جمع شي بیا به مونږه دا د بل اوبو چې کوم د اوبو چې کوم دا بل لوښی دی په دې کې بیا مونږ اچو او لږې شان اوبه به دې ته مونږه دې لوښي کې واچو چې دا دې لوښي پورې انخلي نه دا به اوس مونږه د اوبو کې واچو او په دې اوبو کې به دا مونږه حل کو چې دا حل شي په اوبو کې نو د هغې نه پس به دا مونږه چاڼ کو په یو بل لوښي کې د عام چاڼ نه دا چې له دې نه مونږه چاڼ کو نو دا به بیا مونږه دوباره د کپړې نه نری کپړې نه دا مونږ چاڼ کوو او دا چې کوم د غنمو بوره پاتې شوه دې کې دا به مونږه ښه نچوړي کو چې دا ناششته ترې ووځي او همدا بوره به یو ځل بیا همدغه شان اوبو کې مونږه حل کو چې څه کومه ناششته پاتې نو دویمه پیره به همدغه شان چل مونږه کوو او هغه به دې کې چاڼ کو دا اوبه چې کومې له دې نه ووتې نو دا به مونږه دوباره چاڼ کوو د کپړې نه دې لپاره به مونږه بل یو لوښی واخلو غټ او کولو هغې باندې به نری کپړه وتړو او د هغې نه به بیا مونږه د اوبه چاڼ کوو دغه شان به د غنمو نه چې کومې اوبه تېرې ټولې هغه به مونږه دې کپړې نه چاڼ کړو په دې کپړه کې چې کله د اوبه جمع شي او اوځي ترې نو دې کې د غنمو او بوره لاندې لږ جمع شوي هغې د وجې د اوبه صحیح نه وځي نو لږ ساعت پس دې کې لاس وهئ او هغه غنمو بوره ترې لرې کوئ بیا به ترې اوبه په اسانه سره وځي
د دې بورې نه به اوس مونږ دوباره بیا اوبه وباسو او همغه شانتې به په هغه اوبو کې بیا دا چڼ کړو او دا بوره چې کومه ده دا به مونږ یو سایډ ته جمع کړو او دا بوره چې کومه ده دا به مونږ ضایع کوو نه، دا به مونږ څاروو له ورکړو. د دې اوبو نه به اوس مونږ دا کپړه لر کړو او سر به پې کېږدو 9-10 ګنټو دپاره به دا مونږ پرېږدو. 9-10 ګنټې پس به په دې باندې بره اوبه راغلي او ناشسته چې کومه وي هغه به پکې ښکته پاتې شي او اوبه به پې بره راشي. ګرانو کتونکو نو اوس دا 9 ګنټې پس دا دې باندې بره اوبه راغلي دي. بره د اوبه نیولې دي نو اوس په دې نه دا چې کومې اوبه دي دا به موږ د دې نه توی کړو. جی ګرانو کتونکو نو د دې نه هغه اوبه مونږ توی کړې او دا اوس ناشسته لاندې پاتې شوه. دا به اوس مونږ د دې لوښي نه په بل کلو لوښي کې واچو او نور ته به یې کېږدو. ګرانو کتونکو دا اوس ناشسته چې کومه مونږ دې لوښي کې واچوله دا به مونږ 9 ګنټو دپاره نور ته کېږدو. ګرانو کتونکو 9 ګنټې پس دا وچه شوې ده خو ډېره وچه نه ده. دا به مونږ دوباره بیا ورته کېږدو خو دا چې اوس مونږ د دې لوښي نه دا رابیله کړو او میده یې کړو. دا اوس دومره وچه شوې ده چې دا میده کېدی شي. که دا مونږ پوره وچه کړه نو د دې بیا د دې لوښي نه رابیلېدل هم مشکل او بل میده کولم. نو دا پوره وچېدو ته به یې مونږ نه پرېږدو چې معمولي لوندوالی پکې لمدی نو دې به د دې لوښي نه رابیلېدل هم اساني او میده کېدل هم. دا چې بیا مونږ کله میده کړو نو دا به بیا مونږ ورته کېږدو. که یو ورځ کېږدو او که هر څومره به دومره به یې کېږدو چې دا ناشسته بالکل وچه شي. ګرانو کتونکو دا به اوس په لاس باندې میده کړو. دا لمده نو دا به اوس په لاس باندې ډېره زر او ښه ښکلې میده شي. د میده کېدو نه پس به دا مونږ اوس بیا دوباره نور ته کېږدو چې دا ښه مکمل وچه شي. نو جی ګرانو کتونکو ناشسته چې زمونږ کومه ده هغه بالکل وچه شوې ده مکمل. او که تاسو غواړئ چې دا د نورم میده نو دا تاسو چاڼ کئ. او
چاڼ کېدو نه پس چې کومه دا ناشسته غټه غټه پاتې شي نو دا به تاسو په ګرینډر باندې ووهئ او دې سره شامله کړئ. جی ګرانو کتونکو ناشسته تیاره ده. دا تاسو د 1 کال لپاره سټور کولی شئ. نو جی ګرانو کتونکو تاسو ته زما دا نننی ویډیو څنګه ولګېده؟ که تاسو زما دا نننی ویډیو خوښه شوي نو لایک کې او کمنټ کې ضرور ووایئ او خپلو ملګرو او رشته دارانو سره یې شیر کړئ. زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.